رحیم صدیقی هم بیکاره پاتې دی. څنګه کله چې د یو خوا څخه ګټه وکړه ستاسو سره شریک کړه په دغه امید چې زما سره به یو بل مسلمان هم پرمختګ وکړي ځکه چې د خپل د وطن په ورونو او خوندو پیرزوی نه درلودله مګر په بدل کې تاسو څه ورکړه غلط الفاظ خنداګانې او د مقصد صرف دا دی چې پیسې جوړه کړي اوکې چې چاته احتیاج او محتاج نسی کله چې دغه ټیمو پرموټ یې د څخه 1000 ګنا ګټه ټیمو ته ورسیږي نو دا د ټیمو او د ترمنځ یو ډیل دی اوکې دا پیسې دته په مفت نه دراغله دا یو حلال رزق دی نو ما هم د بایو څخه دا پروګرام جوائن کړی دی او خپل په بایو کې مې اډ کړی دی زه غواړم چې ور خپل تجربه کوم او بیا راسم تاسو سره خپل ایکسپیرینس شیر کوم نو هیله کوم چې تاسو یو ور د لینک ته ولاړ سئ چې زه پوسم دا سره کم دی